په دې مدرسو کې تاسو انګلیش پڑھاو کوي میډیکل پکې پڑھاو کوي چې ماشوم د علم سره سره ډاکټر او انجینیر او دارنګه ساينسدان هم جوړ شي مونږ هغه ته وایو چې رورا راځه بسم الله کو دا خبره تاسو سره مونږ منو خو زمون خو خبرې دي مونږ هم تاسو یو څو خبرې کو کدا تاسو خبرې په اخلاص باندې مبني وي خو فبها راځي دا مدارس خو تاسو د سترګو ازغه عزیزانو اغي وای چې دا مدارس دوی د شریعت تحفظ کوي د شرعي لباس تحفظ کوي د عمل تحفظ کوي اغي زمونږ استادو د مدارس داسې قتل غواړي لکه څنګه چې د مصر جامع ازهر دی لکه څنګه چې د اسلام آباد اسلامیک یونیورسيټي دا براینام اسلامي ور سره لګولې ده او چې کم کس پکې وي پینټ پتلون به غوستي او کلین شو دا تقی عثماني صاحب یو جهاندی د رساله غلی کلی داږي چې کم سفر شوی دي اغلی کلی چې موږ مصر تلاړو د مصر په دوره باندې نو الته زمونږ یو خواهش پیدا شو چې د دې مفتی اعظم سره زمونږ ملاقات وشي و چې کله موږ دغه وکړو د غزه تور لوټلې مو والا یو کس وروته کلین شو او پینټ پتلون کې وای موږ دا به تر د سوق نوکر موکرینو بهرحال هغه بوتلو ځان سره دغه کې کینولو به دغه زه مطابق چې کوم عمل مسته او غراله نو موږ هغه سره خبرې شروع کړې چې موږ حضرت سره ملاویږو وای چا سره موږ چې موږ مفتی اعظم وای زې مکنه وای دی وخت کې د خپل نظم کوو ته چې تاسو په بلا باندې سره دا مفتی اعظم دی مفتی اعظم بدسي د شکل ته ګوره او د قصې ته ګوره نو زمونږ د حکمرانانو عزیزانو اراده دادی چې مدارس دغه نه اشترا ولي چې دا اسلامی رنگ زمونږ په مدارسو کې کم دی الحمدلله پټکې دی ګیره دا اسلامی لباس دی دا د دینه ختم کی او هغه خپل سیستم تیراولي منګه غوي ته وایو چې رورا کستا خبره په اخلاص باندې مبني وي ته زمونږه خیر خوای نو منګه هم ستا خیر خوایو لہذا مهرباني وکا چې دا کم کالجونه دي کم یونیورسيټي دي دې کې زمانه حساب قبول کا زبستا قبول کما ته زمانه حساب په خپل یونیورسيټي کې ته خپل یونیورسيټي مادر پدر آزاد ماحول ته بوتل غواړي عزیزانو خپکیګو بنا نن چې زمونږ د یونیورسيټي نه کم سړی فارغيږي د کالج نه کم سړی ګریجویټ کیږي نو عزیزانو هغه با مادر پدر آزاد هغه به چې کم دی د فحاشۍ طرف ته ځي هغه به د عریانۍ طرف ته ځي هغه به د اسلام سره څه واسطه نه وي اسلامي معلومات به هغه ته نه وي الا ماشاءالله که چېرته تبلیغ والا حضرات ورشي او هغه پکې محنت وکړي چې د یونیورسيټۍ والا نه چې کم دی یو امیر صاحب جوړ شي یونیورسيټۍ والا پټکې وي او یونیورسيټۍ والا ګیره پرېږدي نو دې ته هم دوی د قاره نه ني تاسو ته دا پته یې مخکې د شهباز شریف په دور کې یو بل پاس شو په پنجاب دغه کې اسمبلی کې چې تبلیغ والا به یونیورسيټي او کالجونو ته نزي داسې بل پاس شوی تبلیغ والا به نو داغي اصل محرک داو چې مون خو د یونیورسيټي او د کالج په طالب العلم باندې مهنت کوو چې دا موږ د دین نه لري کو او دوی چې ورشي نو هغه واپس چې کم دی داغه وځه قطع داغه پټکې داغه ګیر هغه چې کم دی امیر صاحب تی جوړ شي عالم تی جو اکثر عزیزانو کالج او یونیورسيټي والا چې کله تبلیغ کې ولګي به لاړ شي مدرسه کې داخله والی هغه نه عالم هم جوړ شي انجینیر هم عالم هم ډاکټر هم عالم هم نو موږ داسې معاشره قائمول غواړو نو الحمدلله زمونږ د ملګری مولانا لقمان صاحب قاری ضیاء الحق صاحب نور داغي چې کم مرګري دي چې دلته کم مهنت کوي زمونږ استاد ماشومانو کارآمد جوړول غواړي اغي تسکولونه چې کم د میټرک پورې الحمدلله دلته سکولم دي ډېر قابل اساتذه دي داغي د پاره او دارنګي داغي سره سره دوی چې کم دغه ته حفظ او ناظری تعلیم ور کوي اکثر چې میټرک تر شي حفظ مکمل شي او دا ډېر خطر ترتیب دی او دارنګي هغه به مخ کی کتابونو شوبې ترازی او دارنګي مختلفو شوبو تزي نو الحمدلله پاغي باندې هغه دینی رنگ چې کم دی چړاو وي د شریعت وزقته بده خبره باندې ځانو موږ تاسو ځان پوي کو
چې نن سبا د طاغوتي قوتونو په نظر کې دغه د شریعت چې کوم وضع قطع د پټکې ګیره د هغې دپاره داسې دی لکه ټمبم هغه وایي چې قرآن دې هم لوستلی کېږي تلاوتونه دې هم کېږي نور دې هم چې کوم دی د شریعت پابندي وي خو چې د دوی نه موږ دا کومه لباس دی دا کومه وضع قطع ده چې شکل د انګریزانو وي د دوی چې کوم ګرځېدل وي هغه د انګریزانو وي او تاسو به د نورو ملکونو د مصر دارنګې نور چې کوم عرب ملکونه دي نور یعنې ځان ته اسلامي ملکونه وایي خو لیکن هغې کې چې موږ او تاسو وګورو د هغې علما د هغې چې کوم خطیبان دي یو ملګري خبره کوله چې د جمعې ورځ وناستو په صف کې چې خطیب صاحب به راځي نو راغی پینټ پتلون کې سیګرټ یې لګولې او سیګرټ یې چې کوم دی غاړې ته دغه کې واچو او منبر ته وختو خطبه شروع کړه دا زمونږ حکمرانان چې دا مدارس ټچ کوي مدارس ټارګېټ کوي دوی د مدارسو نه دغه ختمول غواړي د شریعت رنګ ختمول غواړي خو موږ دوی ته دا چیلنج ورکوو یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم الله رب العزت فرمایي چې دا خلک خپلو پکو سره د اسلام شمع وجل غواړي والله متم نوره خو الله رب العزت دا عهد کړی دی چې د دې شمع د بلولو دپاره به زه خپل خلق پیدا کوم رجال کار به پیدا کوم چې هغه به د اسلام دا شمع بله ساتي انشاءالله چې زمونږ د دیوبند یو فرزند ژوندی وي زمونږ د علماو هغه یو چڼې ژوندی وي یو طالب العلم د دوی پلار هم دا جرأت نشي کولی ټیک ته دوی به خپل محنت کوي ځکه چې عزیزانو په دنیا کې د دوو طاقتونو مقابله جاری ده یو طاغوتي طاقتونه بل الهي طاقتونه او کله کله به وتار چړاو راځي ګبراویږو به نه د چا د سازشونو نه به چې کوم دی نه متاثره کیږو معزز موږ به خپل کار کوو او دارنګې موږ به انشاءالله د دغه ادارو سره خپل تعلق ساتو خپل تعاون به کوو دا ګوره ډېر ازمایش دی په دې دور کې عزیزانو چې دا تاسو ګورئ په اخباراتو کې په اشتهاراتو کې فیسبوک باندې لګې دي دغه خلک چې د مدارسو باره کې پروپیګنډې کوي او دا خبرې چې څوک مدارسو ته یو طرف ته وایي موږ مدارسو ته خرچه ورکوو طلباو ته خرچه ورکوو او دارنګې موږ ائمو ته چې کوم دی خرچه ورکوو بل طرف ته وایي تاسو وګورئ چې د مدرسو سره څوک تعاون کوي د هغوی اکاونټونه وګورئ نامې چک کوي چې کوم خلک دې ته زکات ورکوي کوم خلک دې ته خرچه ورکوي نو داسې دغله فن چې کوم دی شروع دی خو بهرحال زمونږ دا ایمان دی عزیزانو د دې ملک باندې ډېر جرنیلان تیر شو په دې ملک باندې ډېر حکمرانان تیر شو او هغې ټولو د غیرو په اشارو باندې دا کوششونه کړي دي او دارنګې خپله تنخواه یې لاله کړې ده خو هغوی د دنیا نه لاړ او الحمدلله مدارس باقي دي او زمونږ دا ایمان دی چې د قیامته پورې به انشاءالله دا مدارس باقي وي نور میلمانم چې کوم دی رال مفتی صاحب هم مفتیان محمد صاحب تشریف راوړو هغه هم انشاءالله بیان کوي وما علینا الا البلاغ